د کابل کې قدرمن لیدونکو سلامونه ستړي مشئ راغلی یم کونړ ولایت ته په کونړ کې ما زما ترخوانو چې تاسو ګورئ دغه کاکا ناست ده او ترکتول بس چلی موږ هم ورسره راغلو دې خوا ته بس ورو ورو سره روان یو د هغه څوکۍ خوا ته روان یاستو نو کاکا جانه ستړی مشئ په خیر راغلی الله دې وبخښه وروره تاسو ستړي مشئ کور مدان چې زموږ خوا ته تشریف راوړو موږ په دې حال ډېر خوشحاله یو خدای دې خوشحال لره باب زه چیرته روان اخره چیرته دې قصد کړی ده نو بس د لاندې په ډوډه کوشو م یو هم وکړه اوس روان دي څوکۍ ته څنګه د کاروبار څنګه دلته اوس د غنمو وخت دی جوار وخت ده بس اوس جوار ولیبل شو ځمکې اوړي په دې پسې لس شل ورځې وروسته غنم کرل کېږي انشاءالله امید لرو غنم به کرئ نو دلته بیا په کونړ کې د کوم ځای کونړ کې څوکۍ ولسوالۍ نه نو کاروبار څنګه ده ګزاره کېږي که نه کېږي بس کاروبار خو انشاءالله ښه دی په دې ساعت خوشحاله یې شکرداره یې بس ښه دی روزانه څومره کار کوې بس د سیزن کې کوو بس دغه 15 ساعته شپږ ساعته کار کوو څومره یعنې څومره پیسې ګټې بس 2-2.5 روپۍ ټول کوو 2-2.5 روپۍ روزانه و د سیزن کې روزانه یا چې خو نه نو د سیزن کېږي یعنې د ورځې 2.5-3 روپۍ ته خالي ګټه کوې او نو په کونړ کې کومو ځایونو ته ډېر تللی چې هغه ځای ډېر خوندور ځای اوس موږ لاړ شو چکر ته کوم ځای ده بس خوندور خو یې دا د پیج دره ډېره خوندوره ده او بس خاص کونړ دی چې دا شنې علاقې دي او په کونړ کې تر ټولو مشهوره خواړه څه شی دي مثلا دغه درته ښیم خواړه ښیم لکه غذا لکه میوه‌جات کې نه دغه خوراکي توکي مثلا د ډوډۍ کې درته یادوم لکه غوښه او بل څه دلته څه مشهور دی ډېر دلته دا غریب علاقه ده دغسې که صفت یې ته وکړو د تلویزیون خبره ده خو دا ولایت غریب دی داسې نه دی چې نه لکه څه شی تاسې ډېر دلته خورئ لکه کوم هغه دلته ډېر خوړل کېږي کوم رقم غذا ډېره خوړل کېږي بس دا سبزیجات دي نو نور کوم شی دلته وښیو دا ځای میوه څه شی لري کونړ کومه میوه لري که نه لري یاره میوه نه لري نو څه شی پکې زیات پیدا کېږي بس زیات میوه‌جاتو کې توت چې مسخه د انګور شو د دې نه علاوه نو داسې میوه نه لري د زراعتي حساب باندې چارماغ نه لري چارماغ لري بره پیش کې دې علاقو کې لري اواره یې نه لري په اواره باندې نشته اواره باندې نشته د افغانستان نورو ولایتونو ته تللی که نه نه یم تللی ولې نه یې تللی بس ننګرهار او دا کاپیسا ولایت ته دغه ځایونو ته کارونو ته تلي او نور داسې پورته کابل خوا نه یې تللی کابل خوا ته نه یم تللی لا بیخي نه یې تللی که تللی نه کابل ته نه یم تللی بیخي تللی نه یم بیخي د کابل لیدلی نه نه اوس به ځو که نه دواړه له خیره ولې نه زمزمه کولی شې ټپم شی ویلی شې یاره دغه نه شم ولې بس یوه ټوکه خو ویلی شې نورې به څه ټوکې وو همدغه کیسې دي هم کوي وګوره کومه ټوکه موږ که د ځای یوه ټوکه راته ووایه که نه چې ښکلې خوندوره ټوکه د لیدونکو ته ووایه چې خوشحاله شي ونه وایي چې دغه څوک چې ترکتول ټیکټر چلي دوی ټوکې نه دي ده څنګه یاره دغې کې مطلب فضا که یعنې ټوکه نه شي ویلی نو قدرمن لیدونکو تاسو د ماما خبرې واورېدې او موږ بس همداسې روان یو تاسې راپسې راځئ او موږ لاړو زه په خیر سره ماما چې ورځو موږ ورو ورو لاړو څنګه د کار کېږي نه کېږي تللی شي بس نو ګیر ورکړه خیره سره خدای په امان لیدونکو لاړو تاسو په اجازه خدای په امان